بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه و جماله. د دې ډېرې معتبرې غونډې او مشاعرې صدر هلال محمد اقبال باران صاحب، ډېر محترم سرور شمال صاحب، زمونږ کوربه نور سواتی صاحب او د اتفاق پښتو ادبي جرګې سند څانګې نورو غړو او د دې ننني پروګرام کوربه او نظامت کوونکي ننګیال صاحب او د کراچۍ د خاورې پښتنو شاعرانو ادیبانو او د سیول سوسایټي نورو ملګرو، السلام علیکم. زه د ځان دپاره ډېره د فخر دا خبره محسوسوم چې زه د پاکستان د ټولو نه په لوی ښار کراچۍ کې د پښتنو په منځ کې ناست یم، بیا د پښتنو شاعرانو په منځ کې ناست یم، او دا خبره مشهوره نه ده، دا خبره مسلمه ده او دا خبره ثابته ده چې شاعر او ادیب چې دی نو دا د قام سترګې دي، دا د قام حواس خمسه دي، دا د قام درد محسوسوي، دا د قام تکلیف محسوسوي او دا د قام ستونزې د مکالمې په شکل کې قام ته وړاندې کوي او بیا د هغې دپاره د حل لارې چارې هم لټوي. نو زه د سترګورو خلکو په منځ کې ناست یم. باران صاحب ناست دی، سرور شمال صاحب زما مشر دی، زه ډېر زیات احترام ورته لرم او زه دلته کې میلمه یم. نو د دې ادبي جرګو دلته چې څومره ملګري ناست دي، زه تاسو ته مبارکي در کومه چې پښتانه زلمي دا اوس بیدار شوي دي. داسې وخت را روان دی ډېر زر دی انشاءالله چې پښتانه به د خپل اختیارم خاوندانی، د خپل حق بم خاوندانی او سیاسی شعور به نور هم وده په پښتنو کې کوي. دا نننۍ غونډه زه دا خبره کوم هر ځای چې د شاعرانو شعر چې نو دا مکالمه وي. مونږ دلته یو مکالمه وکړه، مونږ خبرې اترې وکړې، مونږ دلته ناستو، مونږ پکې انقلابي شعرونه هم واورېدل، مونږ پکې په خپلو مسایلو باندې هم خبره وکړه، مونږ د هغې مسایلو د حل دپاره چې څه تجاویز دي هغه مو وړاندې کړل. او پښتانه خو هسې هم ډېر رومانټیک خلک دی، ډېر مینې محبت والا خلک دی، نو د رومانس نه ډک شعرونه هم پکې هم واورېدل. او دا نننۍ غونډه کې چې څومره شعرونه ویلی شو، دا ټول شعرونه زمونږ د مسایلو، زمونږ د وسایلو، زمونږ د اختیاراتو، زمونږ د قامي تشخص، زمونږ د محبتونو او زمونږ د غرونو سیندونو د دې یو ګلدسته مونږ دلته کې وړاندې کړه. نور خبرې کول نه غواړم، صدر صاحب ناست دی، خو ستاسو سره به یو دوه غزلې، پوره دوه غزلې شریکومه، راوړېدلې دي پکې، او هغه یو غزل دی سرور شمال صاحب باران صاحب چې زما په زړه کې په خپل ژوند باندې ستومانه نه وه، زما په زړه کې په خپل ژوند باندې ستومانه نه وه، ګنې نو دوه ټکي خبره وه سګرانه نه وه. زما په زړه کې په خپل ژوند باندې ستومانه نه وه، ګنې نو دوه ټکي خبره وه سګرانه نه وه. او د بېوسۍ قیسه کوه نو له اسمانه به وه، د بېوسۍ قیسه کوه نو له اسمانه به وه، د بېحسۍ قیسه د سره د اسمانه نه وه. د بېوسۍ قیسه کوه نو له اسمانه به وه، د بېحسۍ قیسه د سره د اسمانه نه وه. او زما او ستا د سترګو جنګ به د قدرت منشا وه، زما او ستا د سترګو جنګ به د قدرت منشا وه، ګنې دا نوره دنیا سوي نه وه ورانه نه وه. زما او ستا د سترګو جنګ به د قدرت منشا وه، ګنې دا نوره دنیا سوي نه وه ورانه نه وه.
او زما په ټول کلی کې یو ستا سره روغه نه وه زما په ټول کلی کې یو ستا سره روغه نه وه او زما په ټول کلی کې یو ستا سره ورانه نه وه زما په ټول کلی کې یو ستا سره روغه نه وه زما په ټول کلی کې یو ستا سره ورانه نه وه او چې ستا په سترګو کې د وصل شوخي ولې نه وه چې ستا په سترګو کې د وصل شوخي ولې نه وه بېګا مې سترګه پټه کړې له خفګانه نه وه چې ستا په سترګو کې د وصل شوخي ولې نه وه بېګا مې سترګه پټه کړې له خفګانه نه وه او شاکره دومره لیونتوب ته پسې ساجت دی شاکره دومره لیونتوب ته پسې ساجت دی هغه جینۍ سره پرېوتې له اسمانه نه وه شاکره دومره لیونتوب ته پسې ساجت دی هغه جینۍ سره پرېوتې له اسمانه نه وه او دا یو بل غزل دی چې دنیا وه خامخا به چا په چا پورې خندل دنیا وه خامخا به چا په چا پورې خندل زه څومره بختور وم تا په ما پورې خندل دنیا وه خامخا به چا په چا پورې خندل زه څومره بختور وم تا په ما پورې خندل او خبره که د ظرف شي او د ځای شي منطقي وه خبره که د ظرف شي او د ځای شي منطقي وه بېګا ورورکي د نور رڼا پورې خندل خبره که د ظرف شي او د ځای شي منطقي وه بېګا ورورکي د نور رڼا پورې خندل او جانان به د سپرلي سره نخرې پیښې کولې جانان به د سپرلي سره نخرې پیښې کولې جانان به د ګلونو په خندا پورې خندل جانان به د سپرلي سره نخرې پیښې کولې جانان به د ګلونو په خندا پورې خندل او د مینې لیونی د دار په سر په پوره صدق د مینې لیونی د دار په سر په پوره صدق په زړه کې د خپل جرم په سزا پورې خندل د مینې لیونی د دار په سر په پوره صدق د مینې لیونی د دار په سر په پوره صدق په زړه کې د خپل جرم په سزا پورې خندل او رنځوري شانتې مور د بېوسۍ جړا کوله رنځوري شانتې مور د بېوسۍ جړا کوله رنځور شانتې بچي ورته په خوا پورې خندل رنځوري شانتې مور د بېوسۍ جړا کوله رنځور شانتې بچي ورته په خوا پورې خندل او انسان وو خو د خپلې مرتبې نه خبر نه و انسان وو خو د خپلې مرتبې نه خبر نه و دنیا ته غاړوتی و دنیا پورې خندل انسان وو خو د خپلې مرتبې نه خبر نه و دنیا ته غاړوتی و دنیا پورې خندل او چې زه در پورې خاندمه او ته راته مسکې چې زه در پورې خاندم او ته راته مسکې شاکره څومره خوند کوي په تا پورې خندل چې زه در پورې خاندم او ته راته مسکې شاکره څومره خوند کوي په تا پورې خندل دنیا وه خامخا به چا په چا پورې خندل زه څومره بختور وم تا په ما پورې خندل ډېره زیاته مننه مهرباني